تاسو کې چې هر یو کس دغه ویډیو ګوري، تاسو به د خپلې زندګۍ کې یو څو نومونه ډېر زیات اورېدلي او خامخا به مو اورېدلي وي. ایلومیناټي شوه، دغه شانتې فري میسنز شو، دغه نومونه به تاسو همیشه دپاره د نظرونو نه تېرېږي دغه شانتې. خو داسې دی موږ خو دې څیزونه هسې لوبې یو قسمه جوړې کړي دي. ډېر خلک په یقین هم نه کېدي وایي چې دا شته دی نه، کوم چې په یقین کې نو معلومات ورته نشته دی چې دا ولې دي. او بل اکثره چې کوم د مثال په طور مختلف اداکاران به تاسو لیدلي د میډیا کې چې ځان نصرول دپاره د هغې چې کوم یې داسې ترکون غوندې ټرانګل غوندې نشان دی، هغه اکثر مخې ته کوي دغه شان دی. خو زه به نن تاسو ته په دې ویډیو کې ووایم چې دا ډلې دا د کوم وخت نه دي، د دې کاروبارونه او کارونه څه دي، او په دې کې کوم قسم خلک بیا، او په معاشرو کې د دې خلکو کردار به څه دی. تاسو به ډېر زیات حیران پاتې شئ په دې خبرو باندې. ټول اول خو دغه ډله چې کوم دی موږ د ایلومیناټي پکې یو څو پیژنو که نه، ایلومیناټي په نوم باندې یو پیژنو، یو فري میسنز په نوم باندې پیژنو، خو دا داسې نه ده. دا ډېرې زیاتې ډلې دي، په لسګونو ډلې دي. لکه مثال په طور باندې ایلومیناټي شوه، سکل اینډ بونز شو، فري میسنز شو، د نایټ ټمپلرز شو، ریزکروشنز شو، داسې مختلفې ډلې. بیا دې کې بعضې ډلې داسې دي چې هغه 200 کاله کېږي چې موجود دي، د بعضې 100 کاله کېږي، بعضې چې کوم دی 300 کاله کېږي، او بعضې پکې داسې هم شته دی چې 1000 کالو نه زیات کېږي چې دا ډلې موجود دي او دا همیشه دپاره داسې را روانې. دویمه خبره، دا ډلې چې کله هم دي دا په مختلفو فیملیانو کې داسې را روانې دي کې بهرنی کس نشي رادننه کېدل. دا خبره تاسو یاد وساتئ. ګوره اکثره ډلو کې فیملیانې داسې را روانې، مثال په طور 3 فیملیانې، 4 فیملیانې، 1 فیملي، 5 فیملیانې، دا داسې یو ځای را روانې. او دې د ډلې واک او اختیار چې کوم دی، د ډلې رازونه چې کوم دي، د دې فیملي نه باندې نه وباسي، او که څوک یې وباسي هغې دپاره فقط یوه لاره ده بیا، او هغه مرګ دی. درېیمه خبره په دې کې دا ده چې په دې کې یو ډلې کې مشران څنګه جوړېږي. مثال دا یو ډېر ناشنا خبره ده، زه به تاسو ته دا ووایم چې دا صرف په یو څیز باندې جوړېږي، او هغه دی علم. په دې ډلو کې چې څوک ډېر زیات پوهه وي، هماغه کس په دې کې مشر کېږي. مثال په طور باندې په اقتصاد څوک ډېر زیات پوهېږي، هغه خلک په دې کې مشر شي. مثال په طور باندې په تاریخ باندې څوک ډېر زیات پوهېږي، هغه خلک په دې کې مشر شي. نو په دې کې چې کوم دا رینکینګ دی دا د علم په مطابق دی. چا سره چې ډېر زیات سیکرټس وي، چا سره ډېر زیات تعلق وي، چا سره ډېر زیات پوهه د یو څیز باره کې، نو هغه په دې کې مشران کېږي. څلورمه خبره، اوس به دې ته راشو چې دا خلک کاروبارونه څنګه کوي. دغه چې کوم کاروبارونه دا خلک کوي، ټول اړخو د یاد وساتئ چې دې میلیاردران نه بلکې ټریلیونران دي. دا کوم خلک چې موږ په میډیا باندې مخامخ ګورو، ایلان ماسک شو، جیف بیزاس شو، وارن بفیټ شو، دا خلک چې موږ وایو چې دنیا ټول نه زیات مالدارترین خلک دي. دا خلک چې کوم دی د هغې خلکو په مخامخ هغه په اصطلاح باندې وایي ماشومان دي، او د دې خلکو چې څونه پیسې او څونه مالداري، دا داسې ډلې دي او داسې خاندانونه دي چې د هغې مالداري په جب کې اچوي ځان سره. نو دې چې کوم مالداري د دې حسابونه، لکه څه وخت مخکې دا خبره مشهوره شوې وه چې ایلان ماسک د دنیا اولنی ټریلیونر شو. نو دې خلکو کې ټریلیونران، دا ایلان ماسک اوس پیدا شو، دې کې مخکې نه دا ټریلیونران، خو دې میډیا ته نه روزي، ښکاره دي چاته دا پیسې نه ښیي. دې کې دغه خبرې عموماً دې چې کوم کاروبارونه کې هغه ملټي نیشنلز کمپنیانې، مثال په طور داسې کمپنیانې چې دنیا په سطحه مشهورې، مثال د پیپسیکو شو، پیپسیکو کمپني شوه، مثال د کولا کمپني شوه، کولا چې کوم دا ډرینکس دي، یا دې سره نسکیفه یو کمپني چې ډېر زیات په دنیا کې مشهوره ده، اوریو بسکټ دي، یو قسم د دې یو برانډ دی، چاکلیټ دي، دا ډېر زیات مشهور دي. سره سره چې کوم دی دی یو ملټي نیشنل کمپنیانو کې کار کوي، دویم داسې دي چې د ملک معدنیاتو کې کار کوي. اکثره ملک موږ څه وخت مخکې ویډیو په دې باندې جوړه کړې هم اوس اکنامک هیټمن چې ته وایي، داسې کسان څوک دي چې هغوی د ملک معدنیات په یو عجیبه طریقې سره غصب کوي او هغوی نه فایده اخلي، ملکونو ته قرضې ورکړي، د هغې په مقابله کې د کوم دی معدنیات بیا واخلي. په دې باندې ویډیو موږ جوړه کړې وه، تاسو کتلی شئ په دې پیج باندې. بیا نو دا خلک چې کومې اکثر ملکونو ته قرضې ورکوي، IMF او ورلډ بینک کې داسې ناست دي، او بیا هغه وروسته چې کوم دی ملکونو نه بیا معدنیات اخلي په غټه سطحه باندې. دا قسم کاروبارونه دي. یعنی په لنډه اصطلاح کې تاسو دا ویلی شئ چې دې کله کله کاروبار کې دا هم راځي چې ملکونه دي اخلي ثابت پیسو بار دی، په حکومتونو او اقتصادونه دي خرابوي، راغورځوي او بېرته اوچتوي. د دې خلکو داسې کاروبارونه وي. درېیم د خلک چې کاروبار کې اکثره وخت دې کاروبار په جنګي وسلو کې ډېر زیات دي. مثال په طور باندې جټس کمپنیانې دا د دې، مثال په طور باندې د نور داسې وسلو کمپنیانې دا ټولې د دې، او دې اکثره وخت همدا خلک یي چې دا جنګونه په مختلفو ملکونو کې شروع کوي دې دپاره چې وسلې ډېرې زیاتې واخیستل شي د دې نه. نو د دې کاروبارونو چې کوم دي د خلکو دغسې طریقې سره وي. اوس اخرنۍ خبره دغه ده چې د دې خلکو په معاشرو کې کردار څه وي. د دې خلکو په معاشرو کې دا کردار دی چې مونږ تاسو ګورو اکثره ملکونه چې بینکرپټ شي ایسته،
اکثره ملکونه دیوالیه شي او قرضو کې ډېر زیات ډوب شي، اختیار او واک اختیار هر څوک د بل چا لاس ته ورشي، هغه بیا په خپل ځان باندې نه. نو دا اکثر د دې قسمه فیملیانو د وجې کېږي. د دې خلکو یو بل ناشنا بیا کار دا دی که څوک د دې په ګیم باندې د دې په خبرو په مطابق ونه چلېږي، کوم سیاستدانان یې پرزیډنټ سي یا هر څوک یې ټک هغه مړکې د لارې ختموي. بیا مثال به طور پرزیډنټ سندي دا غوښتنه وکړي چې جنګ شروع کړه، که جنګ شروع نه کړي هغه پاچا او پرزیډنټ چې کوم دي هغه بیا ختموي. بیا په معاشره کې د دې خلکو اثر دی چې جنګونه هم دي شروع کوي، ګراني او ازاني هم دي راولي، دغه شان چې کوم دی نور قسمه کارونه هم دي. که دې سره سره چې کوم دی دا موږ اکثر ګورو اداکاران او دا خلک دي اخیستي په پیسو باندې یا دي کنټرولوي دغه شان. دا حقیقت دی. دي اکثر وخت کې بعضې اداکاران او دا خلک چې هم دي دې سره هم زیات ټچ او دوی خپل میشنز دپاره استعمالوي، مختلف قسمه میشنز دپاره استعمالوي. او که چېرته دوی په مطابق لاړ نه شي، هغه اداکاران او هغه خلک چې کوم دي بالکل د